د نن پنجشنبه ورځ لنډ او مهم خبرونه د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي ترکمنستان ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ دغه هیواد له ملي رهبر سره په کتنه کې پر ترانزیت او پانګونې خبرې کړې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نړیوال ترانزیت رئیس محترم محمد الله بختیار په مشرۍ د اسلامي امارت تخنیکی پلاوی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي د چابهار د آزاد سیمې له مسؤلینو د بندرونو له متخصصینو او د سیستان او بلوچستان ولایت له استازو سره لیدلي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مدیریت له لوري د یاد وزارت اړوند 33 ولایتي امیرونو او مدیرانو لپاره جوړ شوی لس ورځنی ښوونیز سیمینار پای ته رسیدلی دی. د میدان وردګو ولایت د برېښنا امریت مسؤلینو ویلي چې دغه ولایت په چک ولسوالۍ کې د چک برېښنا بند د بیا رغونې چارې پیل شوي دي. د مالیې وزارت ویلي چې د هیواد په ګمرکونو کې په اوسط ډول د ورځې شاوخوا 2400 صادراتي وارداتي او ترانزیتي محمولي تګ راتګ کوي چې ټولیز وزن یې څه باندې 15000 ټنو ته رسیږي. د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سلنګونو لویه لار د تیز واورې د اورښت او طوفان له امله تېره شپه 10 بجې د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. یاد وزارت له ټولو هیوادوالو غوښتي چې د یاد وزارت تر بیا خبر او لارې تر پرانیستل کېدو پورې د له یادې لویې لارې څخه تګ راتګ ونه کړي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان مولا نور الهادي عادل وایي چې په روان کال کې له 500 څخه زیاتې پروژې پلي کړي چې له ډلې له 300 زیاتو پروژو چارې بشپړې شوې دي. د زابل یو شمېر اوسیدونکي او مسؤلین وایي چې د هوت 10 د افغانستان د تاریخ زرینه ورځ ده. د صهیونیستي رژیم د پوځ رادیو نن پنجشنبه اعلان کړی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس او غورځنګ او اسرایلو د استازو ترمنځ خبرې روانې دي او هر شیبه امکان لري د اسیرانو د تبادلې او اوربند په اړه هوکړې ته ورسیږي.